واو د ډالرو په بیې کې څومره ټیټوالی راغی. دقیقه بیې هم په همدې ویډیو کې وګورئ. او پاکستان بیا د افغانستان د تعلیمي نصاب په اړه څه ویلي دي او امریکا بیا څه خبرداری ورکړی دی. دا ټول مهمې خبرې په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د صرافانو ټولنه وایي چې نن په سرای شهزاده کې $1 په 95 افغانیو تبادله شو. پرون د ورځې تر پایه پورې د $1 بیه له 104 تر 106 افغانیو پورې وه. اسلامي امارت د اسلامي امارت مرستیال ویاند احمد الله وثیق څرګنده کړې ده چې نن به د سعودي عربستان دوه الوتکې چې بشردوستانه مرستې، خوراکي توکي او نور د اړتیا وړ مواد را لیږدوي په کابل هوایي ډګر کې راښکته شي. دغه راز به په راتلونکو ورځو کې د حکومتي مرستو 4 نورې الوتنې هم ترسره شي. پاکستان وایي له افغانستان سره په تعلیمي او تحصیلي برخه کې مرسته کوي. د پاکستان ولسمشر د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر سره د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د دې غوښتونکي دي چې په افغانستان کې ټول د زده کړو حق ولري او پاکستان په دې برخه کې هر ډول همکاریو ته تیار دی. په ورته مهال بیا د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالډ بلوم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستاني طالبان، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد د پریکنده اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړي. ډیره زیاته مننه کوم چې دغه ویډیو مو تر اخره ولیده. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره د چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.